حاجی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروګرام نیوز راوند اپ چې کوم دی نو هغه کې سلمان شاه موجود دی. ډیره زیاته مننه کوم د خپل ټولو ملګرو چې دغه پروګرام کې زمونږ سره راځي او خبرې اترې کوي او د هغې کوشش دی چې سلمان شاه د راشي په دې پروګرام کې د برخه والی. نو پروګرام نیوز راوند اپ کې زما مقصد دا چې تاسو سره خبرې وکړم او نن به مختصر غونډې خبرې کوم ځکه چې د هغې نه وروسته به بیا که ستاسو کالونه شروع کوم ډېر زیات مسایل دي په هغې باندې به هم خبرې کوو. خو د جنید کوټې نه میسج راغلی و ډېره مننه کوم. د هغه بل یو بابا د ورمړو نه راغلی و د هغې ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله او باد دې راته اوسي چې هغې دغه پروګرامونه اوري موږ سره مینه کوي. د ټول نه غټ خبر دا دی او د خندا خبر هم دا چې شهباز شریف صاحب وایي یخني به کله راځي او هغه وایي چې یاره ګیس به نه میلاویږي. نو مال خندا او خفګان په دې خبره باندې راغله چې شهباز شریف صاحب دا خبره وکړه چې یاره سوی ګیس په نه میلاویږي. نو پکار ده چې ورسره دا خبره کړې وه چې یاره تاسو به بل هم مه ورکوئ. په پاکستان کې لبده مرغه لبده نصیبه چې زمونږ کوم حکمران راځي نو هغې غریب ته د خپلې د څوکۍ د زور پته هم ني چې زما څومره ناسته ده، زما دا څوکۍ څومره ده او زما جورسډکشن څومره دي یا زما اختیار څومره دی، زما ذمهداري څومره ده. دلته خو الله دې مل شي د سرکار په ادارو کې یا په دغه ادارو کې ناس هغه خلک دي چې هغه د خیر تمه به زه ده ویم چې د هغوی نه ګرانه ده. پرون راته یو بابا ټلیفون کړی و، زموږ ډېر ښه مشر دی. هغه وی چې زما سټاک دی، زه خواري مزدوري کومه. وی یو سړی راغی نو د سرکار په یو اداره کې کار کوي. نو وی ما نه 8 بورې سیمټ وړل او وی ما ته وی چې د 10 بورو سیمټو کاغذ راله راکړه او ته به پکې دولی کې چې دې سړي 10 بورې د دې ځای نه وړل. زمونږ ایمانونه خو دلته دومره کمزوري دي چې 8 بورې سیمټ وړو او په کاغذ کې موږ 10 بورې لیکو، یو جنریټر شګه وړو او په سرکاري کاغذ کې هغه 15 جنریټر لیکو. نو موږ به قبر کې الله پاک له څه جواب ورکو. دغه بنیادي مسایل دي، دغه بنیادي شخړې دي چې دا زمونږ نه ختمیږي. نو پریادونه هم ظاهره خبره ده الله ته کو، خو پکار ده چې خپل اخلاق ټیکو، خپل کار ټیکو، خپل ایمانونه ټیکو. یا دین علاوه خپل خبرې چې کم دي هغه ټیکو او خپل کردار ټیکو. چې په کومه اداره کې موږ څومره کار کوو نو پکار ده چې موږ د الله نه ویریږو چې موږ په دې اداره کې سمره ښه طریقې سره کار کوو، ایماندارۍ سره ډیوټي کوو. ایمان زمونږ ډېر زیات کمزوری دی. ماښام راتلم ریډیو ته نو په لاره باندې مې سوچ کو د ماښام اذانونه و ډېر چنګچو والا ملګري خفه کېږي دی په چنګچو کې اوچت ناست و داسې لکه کور کې چې په کټ کې انسان ډډه والي. سوچ مې کو اخوا مولوي صاحب اذان کوي چې حی علی الفلاح تاسو راشئ کامیابۍ اړخ ته. همدغه خلک فریادونه کوي چې پټرول ګران شو، ډیزل ګران شو، ایون سبزی ګرانه شو، دا ګران شو، دا ګران شو. خو کله چې الله پاک تاسو ته فرمایي چې تاسو راشئ، موزن صاحب اذان کوي تاسو ته دا وایي چې تاسو کامیابۍ سایډ ته راشئ. بل ځای کې الله پاک دا فرمایي چې ما پیریان جنات یا انسانان چې کوم دي د خپل عبادت دپاره پیدا کړي. موږ چې په دې دنیا کې ژوند تیرو نو آیا زمونږ کردار موږ د خپل ژوند او خپل کردار سره کمپیریزن وکړو چې آیا زمونږ فطرت څنګه دی او زمونږ عادتونه څنګه دي او بیا موږ د هغې امپلیمنټیشن څنګه کوو، عمل درآمد څنګه کوو، په هغې باندې موږ عمل څومره کوو. لکه که په سرکار په اداره کې دا یو خبره مخې ته راشي چې 9 بجې به تاسو راځئ حاضري به کوئ، په هغې کې د تمب یا د ګوتې د لګولو چې کوم حاضري وه هغه قصې پسې مرالې، خو مونږ خپل کردار ټیک نه کوو، مونږ خپل اعمال ټیک نه کوو. بس سرکاري اداره د څوک یې تپوس نه کوي چې چا څنګه وخوړه او څوک د چاته نه تپوس کولو حق هم نشته ځکه چې سرکار په خپلو کې روان دی. زمونږ په صوبه کې یو حکومت دی، په مرکز کې بل حکومت دی. دلته د صوبې چې کوم مسایل دي تاسو ګورئ. نن ماله یو استاد راغلی او ما نه د هغه نوم خوس ایریږي، خدای دې وکړي چې هغه ټلیفون وکړي چې خپله خبره بیان کړي. هغه ماله د پړانګار نه راغلی و، هغه دومره فریاد وکړو چې یو پروجیکټ یې یاده و، هغه نیم ما نه کمپلیټر دی چې موږ ته دا تکلیف دی چې موږ څه کم و بیش 1000 استادان یو او تقریبا 15-16 مهینې وشو چې موږ ته تنخوا نه میلاویږي. اوس دې سره که موږ دا تړلې خبرې وکړو چې زموږ هغه خویندې میندې چې 14 تعلیمونه یې کړي دي یا 13 پورې پی ایچ ډي او ایم فل ډګرې هغوی اخیستي او د هغوی نه کار شته او نه روزګار شته، هغوی غریبانان په پرایویټ سکول کې یا په پرایویټ کالج کې په پرایویټ یونیورسټي کې په 6,000 په 10,000 په 20,000 روپۍ ډیوټي کوي. د دې برعکس که موږ دا خبره وکړو چې په 2300 روپۍ باندې د 20 کیلو د اوړو بورې میلاویږي، په 200 روپۍ ټماټر دی، په 1.5 سل باندې پیاز دی. دا خبره دې سره کوم چې کله تنخوا تاسو واخلئ نو انسان دا سوچ کوي چې د بجلی بل پکې زه جمع کم. ما پسې پرون د کور د سویګیز بل راغلی 300 روپۍ نو ډېر خوشحاله شوم. داسې خوشحاله شوم لکه سړی چې اختر له جامې یو جوړه کړي او صابر ولې یو 2 جوړې یې والي چې لکه د اختر شپه دا مې دله واغشتې. دومره خوشحاله شوم ولې چې ما چې د سویګیز بل خو 300 راغی، د بجلی بل خو راپسې سمتیا زره چلیږي. کله چې ستا ګټندو یا چې کوم صورتحال یې هغه 20,000 وي او ستا د خرچ صورتحال 40,000 نو ته به هره میاشت 20,000 روپۍ خساره کې روانې. زما ډېرې قابل خویندې، زما ډېر قابل لونه، زما نه ډېر اعلی تعلیمونه هغوی کړي دي او ډېر قابل او تکړه خلک دي د دې وطن دپاره.
ډیر زیات خپدي او ډیر پریشانه کې په پرایویټ ادارو کې په 10,000 15,000 روپے باندې د خپل بچو د پاره د مور پلار